د رسول الله مبارک ښایسته سنت چې له ډېرو خلکو نه پاته کېږي، سبب یې غالبا دا دی چې موږ په قدر نه پوهېږو. راځئ واورئ یو 3 4 5 ویناګانې او حدیث په همدې هکله چې څومره قدر او ارزښت لري. اخواته د هر چا کار دی، هر سړی بادشاه دی او تر هر انسان خورا زیات پوه دی، در ځان بل پوه نه ویني. ښه بابا، اول د سیدنا انس بن مالک رضی الله عنه مبارک نه روایت دی چې رسول الله مبارک وفرمیل چې چا زما د سنتو سره محبت وساتي، من احب بسنتي فقد احبني، دې سړي زما سره مینو محبت وساتي، او چا چې زما سره مینو محبت وساتي زه ورته محبوب وم، ورته خوښ وم. ومن احبني کان معي فی الجنه، همدا سړی بله ما سره په جنت کې وي. جنت ته خو زه هم ځم او ته هم ځې. ډېر څوک به پیدا کې په ټول ښار او علاقه او کلي کې نه، په ټول ملک کې دي چې هغه وایي زه جنت والا نه یم، نه غواړم. زه وایم چې قومونه به پر دې خبره سر سره مات کړي چې یاره وایي زه جنتي یم، د جنت ټیکهداران دي اوس خلک، او بل وایي زه جنتي یم. ټوکې هم ټوکه مارانو چې جوړې کړي وایي پښتانه او پنجابي ته ویل چې موږ به جنت ته ولاړ شو او ته به جهنم ته ولاړ شي. د خدای په دین پسې ټوکې دي. د خدای په دربار کې ستا کام نه چلیږي چې ته پښتون یې او که ته پنجابی یې، ته عرب یې او که ته بلوچ یې، ستا رنګ نه چلیږي چې ته تور یې او که ته سپین یې. د الله په دربار کې بل شی چلیږي. ان اکرمکم عند الله اتقاکم الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. په کوم ځای کې رنګیت شوی دی، په کوم ځای کې قومیت شوی دی، هلته چې چلیږي هغه ایمان دی او نیک عمل دی او تقوا او پرهیزګاري ده. عزیزانو د خدای بندګي هلته چلیږي. بس بلال حبشي رضی الله تعالی عنه د نامه تاسو اورېدلی، په رنګ تک تور، لیکن د پښو ترپی د نبي کریم علیه الصلاة والسلام مبارک په غوږو واورېدل شو. هغه کومه زندګي وه چې بلال تېره کړله، یو ما او تا شاګلانې. ښه راځه بابا، یو خو دا وجه ده. یو حدیث شریف دی، نبی کریم علیه السلام صحابو ته فرمایي چې صحابو، بعضې خلک به له ما سره د جنت د دخول نه انکار وکړي. صحابه ورته فرمایي یا رسول الله څنګه به خلک د جنت د دخول نه انکار کوي؟ نبی کریم علیه السلام بارک ورته وفرمیل هغه څوک چې زما د سنتو نه، زما د طریقې نه مخ واړوي. لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنه، زما د دې ښایستې طریقې نه چې هم دنیا پکې نغښتې ده، آخرت پکې نغښتې یم، د خدای رضا پکې نغښتې ده، دنیوي پیدا هم ثواب دی هم خرما ده، چې چا مخ واړوي هغو د جنت د دخول نه انکار وکړي. له دې وجې علما فرمایي څوک چې د سنتو نه اعراض وکړي ژیره وخورئ، مثال شکل بل جوړ کو، کټونه کې جوړ کو، دارنګه نور په واده کې دې ته سنت راواخه، په غم کې دې ته سنت راواخه، د کور په زندگی کې دې ته سنت راواخه، مثال په کاروبار کې دې ته راواخله، د پور کولو په پور برته واپس کولو کې دې راواخه، په کوم ځای کې دې ستا سنتونه دي. دا اوس موږ دی ګرځولي دي لکه قرآن کریم سیر په فاتحه کې موږ له په کار راځي، په نورو ورځو کې مخ مه وویني. عزیزانو، نو مقصدی خبره دا ده چې هغه خلک به له ما سره د جنت نه دخول نه انکار وکړي. علما فرمایي وایي څوک چې د سنتو نه مخ واړي یقیني هغو د جنت لاره ورکه کړله. عزیزه که چېرته ته کامیابي غواړې او د رسول الله مبارک سره یو ځای کېدل غواړې، نو لاره هغه لاره ده چې په کوم نبی کریم علیه السلام مزل کړی دی. ورځه وعلیکم بسنتي وسنت الخلفاء راشدین المهدیین، د خلفای راشدینو او د صحابو او د امت د علماو او د اجماع امت اهل سنت والجماعت چې کومه لاره ده هغه تللې ده. سر دې په خلاص. په دنیا کې دا مثال داسې دی لکه یو سړی چې دی هغه ځي سعودي عرب د خو لارې د هندوستان په مخه ورکړله. تاسو په خپله سوچ وکړئ چې دا سړی به چېرته ځي. موږ غواړو کامیابي او جنت او لاره مې د پردي په مخه نیولې ده، کیسې د پردي دا کوو. په هره خوا کې مې واګه په خبره کې تللې ده، یعنې هغه څنګه په مصرف یې راواخه، په بې ځایه په فخر او په غرور یې واخه، مثال په نوم و نښان یې راواخه، په هره کیسه کې راواخه. دوم حدیث هغه دا دی، نبی کریم علیه السلام مبارک فرمایي من تمسک بسنت عند فساد امتی فله اجر 100 شهید یا 100 شهید.
یو سړی چې په هغه وخت کې زما پر سنتو باندې خپل ژوند زندگی تیروي، لاس پسې ټینګ ونیسي، هغه په ځان کې را ژوندي کوي، هغه په کور کې را ژوندي کوي، هغه په ټولنه او معاشره کې را ژوندي کوي، په هغه ټیم کې چې خلک زما د سنتو نه مخ واړوي، معاشره د خرابۍ په خوا باندې راځي. زه تاسو ته د کمپیوټر والا خبره کوم. ما ورته د کمپیوټر ته د نعتونه و د مثال مرسي ناري بولو، اصل کې نعتونه د نبی کریم علیه السلام صفت او د خدای صفت چې ورته سوی هغه ته ویل کېږي. دا بیانونه ور واچو، داسې څوک میموري کارډ درله راوړي، ته دا میموري کارډ راکوه. باره یې ما ته وویله مولوي صاحب محترم خبره داسې ده چې دا میموري کارډونه او دا شی به بیا له ما نه پاتې، ځکه په زرو کې 999 چې راځي هغه سروز غواړي. باره به زله ګډوډ کړی یم، باره به زله ګډ کړی یم، له دې وجې زه نسم ونستولی. نو زموږ ستاسو په معاشره کې 999 کسان د فساد خواته زور دی، ټالۍ هغه خواته دي. اوس یې فساد یو عین د امتي بولې که نه، خیر زمانه ده که نه، امت خرابۍ خواته ځغلې که پر ډولو ډوبلک ډېر سره راټولې که د یو ملا پر بیان باندې تاسو وخته. راځه بابا. دریم حدیث دا دی چې کله انسان په د نبی کریم علیه السلام هغه سنت را ژوندی کړي د 100 شهیدانو اجر. دریم حدیث دا دی د سیدنا ابو سعید خدری رضی الله عنه نه روایت دی چې یو څوک حلال وخوري او سنت پر عمل باندې د نبی کریم علیه السلام پر سنت باندې عمل وکړي او خلکو د تکلیف وانه رسي، رسول الله مبارک فرمایي دغه درې عمل چې څوک وي جنت داخلېدل ورته زیری زما له طرفه ورکړي، دا سړی به الله جنت ته داخل کړي. دغه حدیث مشکات شریف نه نقل کړی دی. همدارنګه امام مالک رحمه الله به ویل چې دا سنت داسې مثال لري، ان سنت مثل سفینة نوح، لکه د نوح علیه السلام کشته. د رسول الله دا سنت په ټینګ نیول دا داسې مثال لري. من رکبها نجا ومن تخلف عنها غرق. یو څوک چې په دې سنتو باندې عمل او زندگی شروع کړي نو هغه به لکه د نوح علیه السلام په کشتۍ کې چې ختلی طوفانه به بچاو سي. او څوک چې د دې نه مخ واړي د معاشرې په ګرداب کې به راځي او خامخا به غرق کېږي. او دغه سمندر کې چې څوک ولویږي بیا بچاویږي، سمندر څپې به تام وي. د دې سنتو یو بل مثال داسې هم دی، یو بزرګ ولو نو هغه چې وفات کېدی په دې حال کې یو پلا بېسده سي بیا پرسد سي، په دې ټیم کې هغه اودس پر سنت طریقه باندې تازه کوي. موږ خو د لمانځه لپاره مو خدای خبر چې په څه طریقه تازه کوو، الله دې موږ معاف کړي. نو وی دا ولې؟ وی ما د خپل استاذ نه اورېدلی دي. استاذ غالبا همدغه امام مالک رحمه الله دی. و ما د خپل استاذ نه اورېدلی دي. وی استاذ مې راته ویلي چې ما په خوب کې رب العالمین ولیدی. د رب العالمین په خوب کې لیدل ثابت دي. امام ابو حنیفه رحمه الله او نور بزرگان لیدلی دي. وی ما په خوب کې الله ولیدی. وی خاص مې ترې وکړې چې الله ما ته مرګ پر دغه راکړي پر ایمان. وی الله راته وفرمیل چې ته مرګ پر ایمان غواړې نو داسې ووایه چې ای الله ما ته مرګ پر ایمان او پر سنت د رسول الله راکړي. یعنی دا معنا مطلب د دې خوب دا سو چې مرګ د ایمان سره پر سنت زندگی د نبی کریم علیه السلام درته نصیب کیږي. دا چا ورته حکیم علومات څه لیکلي دي؟ هغه وایي چې کله فرعون ته الله پاک موسی او هارون علیهم السلام برکانه ولیږل، وی دا هغه ایمان نس نصیب، دا جادوګرانو ایمان نصیب سو. وی له دوه وجو، یو ادب د تعظیم له وجه، اکرام له وجه، با ادب با نصیب. الهی آتونی بیا ادب کې بیا ادب محروم وګشت اسپاز لره. یو د مشابهت له وجه نه هغه دغه مشابهت اختیار کړي او لدی په خاطر باندې هغه جادوګرانو در انبیا او مشابهت اختیار کړي. دا غوړ کوم کپړه او جامه الله ته دغه طریقه خوښ اسول چې هغه والله هدایت نصیب کړي. عزیزانو موږ د چا مشابهت اختیار کړی دي؟ نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام ته الله دا خبرې داسې ورښولې دي چې زما پیغمبره دغه زما خوښ ده، دغه رسول الله مبارک الله د قرآن سره راولېږي چې دا قرآن یو خو قرآن دی په وکایو کې دی، په تورو په حروف الفاظو کې دی، یو قرآن په عملی بڼه باندې نبی کریم علیه السلام خلکو ته ښکاره کوي چې د الله داسې زندگی خوښه ده. او په آخر کې به دا درته وایم شیخ عبدالقادر جیلانی د رحمه الله د نامه به تاسو اورېدلي. هغه وایي اساس د خیر، بنیاد د نیکۍ، بنیاد د کامیابی، بنیاد د ایمان هغه متابعت النبی صلی الله علیه و وسلم فی قوله و فعله و عمله.
او د دینیکی او د خیر او د ایمان بنسټ او بنیاد او تحتا بغه د نبی کریم علیه السلام تابعداري ده په پیل او په قول او په هر څه کې. رسول الله مبارک اوس خلک پیژني له ولکه په سمه طریقه باندې. عزیزانو تر دغه ځای پورې مې خبرې درته وکړې. امام اوزاعي رحمه الله هم دغسې خوب لیدلی ول. وایي ما په الله په خوب کې ولیدی. وایي بیا مې ورته ویله چې الله وایي الله پاک راته ویل چې ای عبدالرحمنه ته امر بالمعروف و نهی المنکر کوه. وایي ما عرض ورته وکړئ چې یا الله ما ته ایمان باندې مرګ را نصیب کړي. وایي الله پاک راته وفرمیل چې داسې وایه چې وعلى السنه ما ته پر ایمان او پر سنت د رسول الله مرګ را نصیب کړي. سر مې په خلاصو. او رسول الله مبارک فرمای یو حدیث د کتابونو نقل کړی دی، وی چا چې زما د سنت حفاظت وکړي او په هغه باندې عمل وکړي په څلورو دغه به الله پاک نازي انعامو باندې. یو د نیکانو خلقو په زړه کې به د دغه انسان محبت الله ور پیدا کوي او د هغو سره به تعلق الله ور پیدا کوي. او دوم د فاجر خلقو د بدو د فاسقانو په خلقو په زړه کې به الله پاک د دغه سړي بیر او هیبت ورچي. دریم په رزق کې به الله زیاتی راولي، د سنت دا پیدا ده. او دریم په دین کې د پوخوالي د ټینګښت او د استقامت پیدا به الله ور نصیب کوي. شاه عبدالعزیز محدث دهلوي رحمه الله په تفسیر فتح العزیز کې لیکلي دي من تهاون بالسنه عوقب بحرمان الفرائض. وایي چا چې سنت طریقې سپکې وګڼلې چې یاره څه باقي خو د ژوند دې تېرېږي ژینې مې څه خریلی یم نه خریلی یا په ولاړې طریقه باندې اوبه څښل یا په ناست څه فرق دی. وایي چې چا چې دا سپک وګڼل وایي هغه به اخر ته د فرایضو څه یعنې د هغه زوري مسایل خدای ناکرده دې معنا دا راوځي چې اخر ته به د ایمان څه محرومه کېږي. دا نه معنا چې انسان سنت طریقې ژوند نه تېروي نو بې ایمانه دی. یا چې چا سپک وګڼل اهمیت یې نه کوي ورلور خدای نکرده اخر ته د فرایضو څه اخر ته د دین څه بې ازار اخر ته بې ایمان د دنیا نه تېر نه شي. سر مې په خلاص الله دې په دې څو خبرو موږ ته د عمل کولو توفیق را نصیب کړي.